خیر پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې کاروایانې کړې دي چې په کوم کې د بھارت تربیات یافته 9 ترهګر وژل شوي دي. ترهګرو خلاف کاروایي لکي مروت، بنو او شمالي وزیرستان میراړي سیمه کې شوي دي. ترهګرو سره ډزو تبادله کې د سکیورټي فورسز 2 ځوانان هم شهیدان شوي دي چې د کوم تعلق د کورم او د کوهاټ سره دی. د پاک فوج تعلقات عامه ادارې لخوا جاري شوي بیان مطابق سکیورټي فورسز د خیر پښتونخوا په لکي مروت، بنو او شمالي وزیرستان میراړي سیمه کې کاروایانو دوران 9 ترهګر وژل شوي دي او ترهګرو سره ډزو دوران د سکیورټي فورسز 2 ځوانان شهیدان شوي هم دي. بھارتي تربیت یافته دهشتګردو خلاف دا کاروایانې په 18 او 13 مې شوي دي. ایس پی آر وینا ده چې په لکي مروت کې ترهګرو ټکانې هم په نښه کړی شوي دي چې په کوم کې 15 ترهګر وژل شوي دي. په بنو کې یو کاروایي دوران 2 ترهګر وژل شوي دي. شمالي وزیرستان میراړي سیمه کې ترهګرو د سکیورټي فورسز په قافله حمله کړې وه. په جوابي ډزو کې د هندوستان 2 سپانسر ترهګر وژل شوي دي. ایس پی آر دا هم چې ډزو تبادله کې سکیورټي فورسز 2 ځوانان شهیدان شوي هم دي. شهیدانو کې 29 کلن سپاهي فرهاد علي چې تعلق یې د کورم سره دی، دویم شهید 32 کلن لانس نایک صابر افریدي چې تعلق یې د کوهاټ سره دی. ایس پی آر وایي چې د ترهګرو خاتمې د ملک د ترهګرۍ خاتمې پورې به د سکیورټي فورسز دا اپریشن جاري وي.